آقا زمان نبی سرور دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم. گرانو محترم اوریدن کو رونو بائیگانو، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یوزل بیا پا انوار مدینہ اسلامی ریکارڈنگ سٹوڈیو و خنقاء سیفیہ کی محفل نات شریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلورم حصہ د ډیرو ګرانو محترمو ناتخوانانو ملګرو سره دلته ریکارډ کیږي چې دې کې بټول کلام د رئیس الشعراء الحاج ډاکټر لطیف الله سیفی سے بھی ان شاء الله العزیز تاسو با د دغه خوندور ناتخوانینا خوند او مزه اخلي. څنګه چې فرمای بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. گرانو محترمو، کله چې مداسې او روحاني بابرکت اسلامي محفل جوړ شي د هغې دپاره د یو مشر د یو رهنما ضرورت وي. زه د دغې روحانی بابرکت اسلامی محفل نات شریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم د صدارت د پارا ډیر ګران او محترم جناب قاری حبیب الله حبیب سے ابن مړاندې کوم. یقینا چې تاسو به زما سره په دې کې اتفاق. هر کله چې داسې او روحانی بابرکت اسلامی محفل شروع کیږي د هغه آغاز د تلاوت قرآن عظیم نکیږي. زه د دغه روحانی بابرکت اسلامی محفل د پرانست د فارا ډیر ګران او محترم جناب قاری محمد فاضل سے تخواست کوم چې هغه د دغه روحانی بابرکت اسلامی محفل آغاز د تلاوت قرآن عظیم د صحیح سے د تلاوت نو کی. جناب قاری محمد فاضل سے. آقا زمان نبی سرور دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آقا زمان نبی سرور دے ادھر گلک پا ادب دا جنگلو خواتا زڑو راخکن کیا و تسکین مدینہ او ایسے فی لطیف اللہ رب دے نصیب کڑا ستایتل پا من مدینہ دا نات شریف دا پارا بلبل چمنستان مصطفیٰ جناب محمد فاروق سیفی سے تخواست کوم چی حقوی راشی او دا حضور علیہ السلام پا دربار رسالت کی دا عقیدت گل نوڑان دی کی جناب محمد فاروق سیفی سے آقا زمان نبی سرور دے دا چی بی اور سوزیگا گلستا دا مینے زور دے بی دیدان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بی دیدان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بی دیدان چے کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دا مینے زور دے بی دیدان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بی دیدان چی کڑے گا دا تیراز غوپ منس کی پاجم کی زندگی دا دا تیراز غوپ منس کی پاجم کی زندگی دا ٹول گلان دستا سخوا کے باخ پتا باندے سمسور دے ٹول گلان دستا سخوا کے باخ پتا باندے سمسور دے بیدی دان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیلتا نچی تیری گی دا جوندن حالت میں نور دے دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچی کڑے گا تگی گمد وصالا لک شربت دمین راکلا تو دریاب غندے بہے گے زما جن بیلتا اور دے تو دریاب غندے بہے گے زما جن بیلتا اور دے بیدیدان چی کڑے گا بیدیدان چی کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدیدان چی کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دا مینے زور دے بیدیدان چے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیلتان چے جدایا دا جوندن حالت میں نور دے بیدیدان چے کڑے گا سپین رخسار امبر زلفی پا اگو دی را خوری دیئے سپین رخ سارم بری زلفی
فوگو دی را خوری دیے ساد زلپو پا ہر تار کے یم بندی دا غم کور دے ساد زلپو پا ہر تار کے یم بندی دا غم کور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا کل سترگی بیرنجونا قدرتی پرنجو تورے کل سترگی بیرنجونا قدرتی پرنجو تورے خخم جگان میں پسینہ کے زخم جوڑ پہر اولور دے بیدی دا نچی کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا چی داستا سرکڑی بغضا زڑبای عمر لگندوی چی داستا سرکڑی بغضا زڑبای عمر لگندوی سپانا بشی چرے ازلی بدبختا تور دے بیدی دا نچی کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا چی ہر وقتی پمینا درزخ کلی مدینے تا دا چی ہر وقتی پمینا درزخ کلی مدینے تا دا سیفی لطیف اللہ دے دا سیفی لطیف اللہ دے دا سیفی لطیف اللہ دے پا دعا دخ پلے مور دے دا سیفی لطیف اللہ دے پا دعا دخ پلے مور دے بیدی دا نچی کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے بیدی دا نچے کڑے گا دا چی بے اور سوزے گا دا چی بے اور سوزے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچے کڑے گا بیدی دا نچے کڑے گا گلستا دمین زور دے بیدی دا نچ کڑے گا دا جوندن حالت میں نور دے آقا زمان نبی سرور دے د مدینه گلاب د بل یو گلاب چرته رسی تر نشرمیږي ورته شمس او ماهتاب چرته رسی
شفیع المذنبین دے ہم رحمت للعالمین دے ډیر زیات عظیم دے ورته بل یو جناب چرته رسی قرآن نازل دے پہ تمام د پاک اللہ د لوری دا سے عظیم کتاب تبل یو کتاب چرته رسی او چې د جانان عشق وی خامخا جنت تبزی چې د جانان عشق وی خامخا جنت تبزی دا سے عشق د الله پاک عذاب چرته رسی او چې د محبوب ادنا غلام وی چې د محبوب ادنا غلام په محبت صادق وی هغه ته خان د زمانه او نواب چرته رسی چې د محبوب ادنا غلام وی او په محبت صادق وی هغه ته خان د زمانه او نواب چرته رسی لطیف الله سے بھی نصیب دے شاہ د کوثر شراب دے لطیف اللہ سے بھی نصیب شدش کوثر شراب دے حق شراب تا د دنیا دا شراب چرته رسی بلا تاخیر د نعت شریف د پارا خپل ګران او محترم جناب محمد نائف سے تخواست کو چاغوی راشی او پدغه نورانی وجدانی بابرکت اسلامی محفل کی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصف سرایو کی جناب محمد نائف سے آقا زمان نبی سرور دے دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چی اسیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چی اسیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی عجب لری گلزارا موسم وینو بهارا بل نشتا دا سخارا خزان بپریرا نشی چپکی میوی سردارا رنگین لری گلزارا رنگین لری گلزارا او یا ذرا ملکی سلام لرا کزیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی او دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چی اسیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی غمون ختم وی مدینہ ساجی بخار دے رونق پکی بھی سیار دے جنگلو سرا دمین سلامون الوی قطار دے منظر ڈگ دا اثار دے جنگلو دنا نگوری جنگلو دنا نگوری زخم زڑو نئی رغیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چی اسیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی پمینا ورتوی ولالو شاکوی سوالونا مغاڑی دیدنونا یاران صدیق عمر کوي پخوا کی خوبونا دیسا عجب وختونا دیسا عجب وختونا دیشنو پردو تا گورا دیشنو پردو تا گورا لکن مرغندی زلیگی انوار برکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی پخیالو ادب گرزا مدینہ منورہ کی پدی
دی خکلی چنا کے ہم مینا دا پرتاپا ہر لارا ہر کسا کی پخکولی باغچا کے داسترگی دی گلشنتا داسترگی دی گلشنتا پکتو کلام اڑیگی انوار براکتو نشپا اور زیرا وریگی شپا اور زیرا وریگی دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چیوں سیگی انوار برکتو نفع اور زیرا ورگی انوار برکتو نشپا اور زیرا ورگی شپا اور زیرا ورگی پبابی بقیو زا بغیر خول مقبرادا عجبن دارادا آرام کڑی فاطمہ بی بی غمرمو حلیمہ دا سخولی نزارادا سخولی نزارادا مازار دا پاک عثمان مازار دا پاک عثمان پکی دلر نخکارے گے انوار برکاتو نشپا اور زیرا ورگی شپا اور زیرا ورگی پمین یمراغلے مدینہ کے موجوستایم سیفی لطیف اللہیم لاسون پر تکڑی میں عاشق گلا پتایم سیفی لطیف اللہیم سیفی لطیف اللہیم دستر گوخ کی ساسی دستر گوخ کی ساسی زڑگے تاپس جڑے گے انوار برکاتو نشپا اور زیرا ورگے شپا اور زیرا ورگے دل بر کلے جانانا دل بر کلے جانان میں مدینہ کی چیو سیگے انوار برکتو نشپا اور زیرا ورگی شپا اور زیرا ورگی آقا زمان نبی سرور دے چوی د په حرم کې خدمتونه می کوله جنگلو سره محبوبه دیدنونه می کوله ناری صلات سلام می و محبوبه صبح و شام ولال د جنگلو ته په ادب او احترام ساعت په ساعت داخ کل جنگلی می خولوله جنگلو سره محبوبه دیدنونه می کوله سیفی لطیف الله رب دی نصیب کړ خوږ دیدار کمی نشته په در کې د خالق پروردگار په گنبد خضرا چې می دا سترګې لګېدلې جنگلو سره محبوبه دیدنونه می کوله پدیخ کلو شعرونو ز جناب ډیر ګران خپل رور حافظ سیف الله عادل صاحب تخواس کوم چې راشي او پنننی محفل نات رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی خپل حاضری ولګي جناب حافظ سیف الله عادل صاحب آقا زمان نبی سرور دے وی ڈیری حسین گلابت لا شمس قمر رسول ڈیری حسین گلابت لا شمس قمر رسول یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسول ڈیری حسین گلابت لا شمس قمر رسول ڈیری حسین گلابت لا شمس قمر رسول یا دنیا نوڑان دے میں یو نور اللہ پیدا کلو یا نم یہ دزال سر جوڑا دا مصطفیٰ کلو نم یہ دزال سر جوڑا دا مصطفیٰ کلو زک
زکای گران پاپا کلا غنی اکبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا اوستایلی ربی محبوبا پا قرآن باندیا او ذکر یکڑی گلا دیر دستا پشان باندیا ذکر یکڑی گلا دیر دستا پشان باندیا یا دمر نزدی دا اللہ بخلی در رسولا دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولا اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا اوش پد معراج کے اللہ غخت لا مکان تیار اور دیر معزز یہ دا اللہ تعالی مہمان تیار دیر معزز یہ دا اللہ تعالی مہمان تیار یہ شلی واصل بلا مکان دیر بخت والرسولہ دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولہ یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا او پکا انات کی گلستان بل حسین نشتا یا مغوى الضحى ذلب والول پدی زمین نشتا مغوى الضحى ذلب والول پدی زمین نشتا یا نورانی را بنشی بلداس بشر رسولا دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولا یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولا اور از د محشر کے باشفی د امتیانو یہ او تسر بالا بدا ہم واڑو نبیانو یہ تسر بالا بدا ہم واڑ نبیانو یہ اختیار بدا توی ملاو ڈر پا محشر رسولا دیر حسن گلابت لا شمس قمر رسولا یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا او لطیف اللہ سے فی سیرہ پا محشر نلریا او لطیف اللہ سے فی سیرہ پا محشر نلریا او ستاس در حمد دربان بل یو در نلریا ستاس در حمد دربان بل یو در نلریا او در رحمت اللہ ذکی دوازہ منگ بسر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا یہ اولین و آخرین یہ پیغمبر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا دیر حسین گلابت لا شمس قمر رسولا آقا زمان نبی سرور دے سیفی لطیف اللہ دا مخ پشم استاستی دے سیفی لطیف اللہ دا مخ پشم استاستی دے بیلتا نشتا پا دنیا بل سوخ پل حبیبا
پدغه شیرونو سره خپل ګران او محترم مشفق او مهربان جناب موین الدین قادری صاحب او د هغوی سره جناب حاجی رئیس خان صاحب محترم تا ډیر په ادب باندې خواص کوم جاغوی راشي په محفل نعت شریف رحمت عالم صلی الله علیه وسلم سلورمه حصہ کې په خپل आवाज داودی سره د حضور علیه الصلاۃ والسلام وصف سرایو کی جناب موین الدین قادری صاحب او جناب حاجی رئیس خان صاحب آقا زمان نبی سرور دے کھلے رمضان مبارک راغی کړی شکرونه د الله دې روزي کړی تلاوت کوي ذکرونه د الله دې روزي کړی تلاوت کوي ذکرونه د الله دا خدای ډیر مبارک میاش نازل پکې قران رورا نازل پکی قرآن رورا نازل پکی قرآن قضا پکی نکئی پینز وقت منزون دا اللہ قضا پکی نکئی پینز وقت منزون دا اللہ دیسی روجی کلتی لہوت کوئی ذکرون دا اللہ کوئی ذکرون دا اللہ کوئی ذکرون دا اللہ کلی رمضان مبارک راغی شکرون دا اللہ کلی رمضان مبارک راغی شکرون دا اللہ پټول میاشتو فضیلت لري افضل دا میاشتا وورا افضل دا میاش وورا افضل دا میاش دیکھیں ولی گشپا اورز دیر برکتونا دا اللہ دیکھیں ولی گشپا اورز دیر برکتونا دا اللہ دیر برکتونا دا اللہ دیر برکتونا دا اللہ کھلے رمضان مبارک راغی کړی شکرونه د الله دیسه روزي کړی تلاوت کوي ذکرونه د الله دیسه روزي کړی تلاوت کوي ذکرونه د الله هر یو ثواب پکې سیوا په اویا چند شي قبول پا آویا چند شی قبول پا آویا چند شی قبول فائدہ تر واخلا او گٹ ډیر ثوابونه د الله فائدہ تر واخلا او گٹ ډیر ثوابونه د الله ثوابونه د الله ډیر ثوابونه د الله کله رمضان مبارک راغی کړی شکرونه د الله دې روزي کړی تلاوت کوي ذکرونه د الله نسے روزی کلی تلاوت کوئی ذکرون دا اللہ چی دا سحر نتر ما خام پوری نوی خوراک ساکا او نبی خوراک ساکا او نبی خوراک ساکا ودرو جدر دخلی خوخیگی دا بیون دا اللہ درو جدر دخلی خوخیگی دا بیون دا اللہ نیسی روجی کلتی لاوت کوئی ذکرون دا اللہ نیسی روجی کلتی لاوت کوئی ذکرون دا اللہ او کوئی ذکرون دا اللہ کوئی ذکرون دا اللہ کل رمضان مبارک راغی کړی شکرونه د الله کل رمضان مبارک راغی کړی شکرونه د الله اشر لسولمی کی رحمت ندی نازل او رحمت ندی نازل او رحمت ندی نازل
ورازي دلوري دير درحم بارانون دا الله رازي دلوري دير درحم بارانون دا الله بارانون دا الله دير بارانون دا الله كل رمضان مبارك راغك شكرون دا الله نسير وجيك لتلاوت قوي ذكرون دا الله نسير وجيك لتلاوت قوي ذكرون دا الله دوي مدد مغفرت توبة وباسا پر اختيار توبه وباسا پر اختیار توبه وباسا پر اختیار وزان دې کړه بچ خلاصي سخت عذابونه د الله زان دې کړه بچ خلاصي سخت عذابونه د الله سخت عذابونه ډېر سخت عذابونه سخت عذابونه ډېر سخت عذابونه ول رمضان مبارک راغلی شکرونه د الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله قوي ذكرون دا الله قوي ذكرون دا الله قوي ذكرون دا الله كل رمضان مبارك راغك شكرون دا الله كل رمضان مبارک راغلی شکرونه د الله درې مدد او نزان ساتي رو مسلمان ای زمارو مسلمان ای زمارو مسلمان وکواش پورز اورناشی بجداسی سوالون دا اللہ کواش پورز اورناشی بجداسی سوالون دا اللہ داسی سوالون دا اللہ داسی سوالون دا اللہ كل رمضان مبارك راغك شكرون دا الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله او نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله قوي ذكرون دا الله قوي ذكرون دا الله كل رمضان مبارك راغك شكرون دا الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرون دا الله سيف لطيف الله توفيق دي الله دركي دروجي آمين درکړي دروجي تعالی درکړي دروجي چې کوي ډېر په هر وخت عبادتونه د الله چې کوي ډېر په هر وخت عبادتونه د الله عبادتونه د الله عبادتونه د الله عبادتونه د الله كل رمضان مبارك راغلی شکرونه د الله كل رمضان مبارك راغلی شکرونه د الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرونه د الله قوي ذكرونه د الله قوي ذكرونه د الله كل رمضان مبارك راغلی شکرونه د الله نسير وجيك تلاوت قوي ذكرونه د الله آقا زمان نبی سرور دے محفل نات شریف کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلورمہ حصہ کی د نات شریف د پارا پلگران و محترم روڑ
جناب قاری سجاد احمد هاشمی صاحب تخواس کوم چې هغوی راشي او په محفل نعت شریف رحمت عالم صلی الله علیه وسلم څلورمه حصہ کې نعت شریف وایي. جناب قاری سجاد احمد هاشمی صاحب. آقا زما نبی سرور دے او زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زدہ یار دستر کو پالی دو واللہ جوڑی گما زدہ یار دستر کو پالی دو واللہ جوڑی گما ہجر ساتی کڑیم عجم کی ڈیر کڑی گما ہجر ساتی کڑیم عجم کی ڈیر کڑی گما روح پتن کی سوز ٹول وجود منا قرار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے سو پوری دخلی نبا جڑا او فریادو نظیم سو پوری دخلی نبا جڑا او فریادو نظیم تڑمی اوخ کی دا زڑگی نبا آہو نظیم تڑمی اوخ کی با زڑگی نپر یادو نظیم پی می زولانے شجر میں ساوی پا انگار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے یار تب دخپل زڑگی زٹول حال نوائما یار تب دخپل زڑگی زٹول حال نوائما حل تبا محبوب دا زڑگی راز نوائما حل تبا محبوب دا زڑگی راز نوائما راکڑا یو وصال راکڑا یو وصال چی ارمانی دیدار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑے علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او نہ تیرگی وقت میں بھی لتا نہ پا جم کی نورا نہ تیرگی وقت میں بھی لتا نہ پا جم کی نور نشتہ دیتا قدم پا وجود او پا قدم کی نور نشتہ دیتا قدم پا وجود او پا قدم کی نور زڑا مخبل بیلولے زڑا مخبل بیلولے ستا بخوب مدینہ خار دے او بگڑی علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑی علاج رالا زڑگے زما بیمار دے زما مدینی دہل دا پاک نبی سردار دے او بگڑی علاج رالا زڑگے زما بیمار دے او بگڑی علاج رالا زڑگے زما بیمار دے
کړم به زندگی دی را دستا پخوا کی ز ګلا یا کړم به زندگی دی را دستا پخوا کی ز ګلا مخکدا پردو نه دی ښکار کړو یو لحظه ګلا مخکدی پردو نه دی ښکار کړو یو لحظه ګلا یم پتا مین خوخ می گلا بستا رخسار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے زما مدینی دا پاک نبی سردار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے او شمبزا سیفی لطیف اللہ پدیدن موڑ گلا شمبزا سیفی لطیف اللہ پدیدن موڑ گلا ہم بشمازا پدی زخمی بدن بیا جوڑ گلا ہم بشمازا پدی زخمی بدن بیا جوڑ گلا چاکا اوائل چی مدینی ددی رفتار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے زما مدینی دا پاک نبی سردار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے او بکڑی علاج را لزڑگے زما بیمار دے آقا زمان نبی سرور دے د مدینه گلاب سخ کل رخسار لرتا زلپان پخکل والدها جبین تار تار لرتا او تے بادشاہ دا کائنات استا عظمت تا سلام تے بادشاہ دا کائنات استا عظمت تا سلام پزان عاشق محبوب پاک پروردگار لرتا او نشت پټول دنیا بلدا سے حسین یو منظر قاری سے وای نشت پټول دنیا بلدا سے حسین یو منظر چشن گنبد ور سره خپل لوړ مینار لرتا او عمر حیات سے وای اود سے زل اشقان ټول په مدینه خوګدا اود سے زل اشقان ټول په مدینه خوګدا دا سے رنگین گلشن محبوبہ او گلزار لرتا او موین الدین سے فرمائی چھے خواتا موجود بغی کستاس و ارامون کوي صدیق عمر فاروق پدیخ کلی دربار لرتا او فرمائی جسے سیفی لطیف اللہ تا ورک لخوک دیدن محبوبہ سیفی لطیف اللہ تا ورک لخپل دیدن محبوبہ دا مدینی منوری چخکل خار لرتا پدغه شیرونو سره ډیر ګران او محترم رونا جناب عمر حیات دورانی صاحب جناب صادق حیات دورانی صاحب او جناب گلزار احمد گلزار صاحب تخواست کوم چې راشي او په محفل نعت شریف رحمت عالم صلی الله علیه وسلم حصہ سلورم کی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدح سرایو کی آقا زمان نبی سرور دے و قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب میں دیدہ گل پشانا دمنے بگل شن کے لری دوا خل یاران قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب میں دیدہ گل پشانا دمنے بگل شن کے لری دوا خل یاران قربان شم قربانا پمنا دیدن اکلا دا جنگلی میں دا سردار دی دا اگور خوارا دینا بہر طرف انوار دی سمر مبارکی دی سمر مبارکی نشتا دا سپا جہانا دا ملی بگل شن کی لری وقل یاران قربان شا
شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی دا گل پشانا د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا دا ښکاری جلوه چی دا خو منبر او محراب دی یو سو رکعت وکړه نفل دلته کې ثواب دی شی ډیر بختورا شی ډیر بختورا دا نشانی می د جانان د مینې په گلشن کې لري دوا خل یاران قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی د گل پشانا د مینې په گلشن کې لري دوا خل یاران قربان شم قربانا یا زر ملک رازی سلام لروزانه او هم وای درودنا بدخ کلی استانه دا لاړ شي واپس رازی د پاس اسمانا د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی دا گل پشانا د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا دا شین قالین چخکاری دغاری آزل جنت دی جنگلو پخوا کی کینا دیر مینا محبت دی جالو سر پخوا کی جالو سر پخوا کی نور رازی لک بارانا د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی د گل پشانا د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربان یا تاج د لولاک پسر لري د دو جهان سردار لري او یا زرا حجابا بدخ کل رخسار یو شغل جلون ما وی لدنیا نوڑان دی شوی کل کل بجبریل من تتنمودار یستاد دی پاک نور نا پیدا خدا لوہو قلم دی یا عرشی برین تاکڑی دی دا برق نتیز دی رفتار رب دخبل نم سرستانمو پاس بارش لکلی میل پتاو پاک اللہ زکیشول رازدار یا شما د نوری پتنگان دی کڑل ستی محبوبا اے پٹ پو یا ذرا حجاب کی مخنزی دی انوار یا لطیف اللہ سیفی د زلفو دام کستا بلد دی ډیر د خوشاله چې تاکړلو ځان سره گرفتار او قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی د گل پشان د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا قربان شم قربان محبوب می دی د گل پشان د مینې په گلشن کې لري وخل یاران قربان شم قربانا یا پناز د قدم کی دا جانان دلتا کی اسیگی لوہ
مجرد عایشی ابدن والغلد زلیگی آرام پکی کوي آرام پکی کوي خپل نبیانو کی سلطان د مینې بغل شل کی لري وکول یاران قربان شم قربان و قربان شم قربان محبوب می دی د ګل پشان د مینې بغل شل کی لري وکول یاران قربان شم قربان راغل دی مخوالا لطیف الله سیفی اما نو داستا سو فراقت کی زخمی شوی بزرگی امان الخیر دا بسال غالما ولن خیر دا بسال غالما یهودی دن میں دی ارمانا دا ملی بگل شل کی لری دوا خل یاران قربان شم قربان قربان شم قربان محبوب میں دی دا گل پشانا دا ملی بگل شل کی لری دوا خل یاران قربان شم قربان قربان شم قربان محبوب میں دی دا گل پشانا دا مینې بگل شل کی لری وکول یاران قربان شم قربان آقا زمان نبی سرور دے چې لطیف الله سے پیله ورکړه د حرم دیدن دی لطیف الله سے پیله ورکړه د حرم دیدن دی ستا د حرم خپل رونق او درنا نه لګي پدغه اشعار سره ز خپل ګران او محترم ډیر خوږ مشفق او مهربان جناب قاری حبیب الله حبیب سبت ملتمسم چاوی راشی او پدغه محفل نعت شریف رحمت عالم صلی الله علیه وسلم سلورم حصہ کی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصف سرایو کی جناب قاری حبیب الله حبیب سے آقا زمان نبی سرور دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دین زما ایمان پم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ظہور اللہ زما دین زما ایمان پرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ والله چگران د مور او پلاری یا رسول الله تدا زخم زلن قرار یا رسول الله یا رسول الله زما دین زما ایمان تا غالم جانا بزهم تو زما ارمانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ زما دین زما ایمان پرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ پاوگو تور خوار زلفان دے یا رسول اللہ زار پاوگو تور خوار زلفان دے یا رسول اللہ حسنا زلیگی پا جہان دے یا رسول اللہ یا نبی اللہ زما دین زما ایمان مخی دا دنیا نزال دل پاسمانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ زما دین زما ایمان پرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ زار مخدی خیست دلاب تاب یا رسول اللہ کتو کی دیر لری ثواب یا رسول اللہ مخدی
خست دل آفتاب یا رسول اللہ کتو کی ڈیر لری ثواب یا رسول اللہ زما دین زما ایمان یا رسول اللہ زما دین زما ایمان تو ډیر نازول خائستا د ګل پشانی یا رسول اللہ ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ زما دین زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ اللہ درکل دی عزت یا رسول اللہ در سراک ډیر محبت یا رسول اللہ 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 درکل دی عزت یا رسول اللہ در سراک ډیر محبت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زما دین زما ایمان یا رسول اللہ زما دین زما ایمان زکا خوم الما برادر پلا مکانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دین زما ایمان یا رسول اللہ زما دین زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ پلان مبارک دی عبداللہ دے رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ پلان مبارک دی عبداللہ دے یا رسول اللہ نسب دی گل ڈیر آلہ دے یا رسول اللہ ہو یا رسول اللہ زما دین زما ایمان یا رسول اللہ زما دین زما ایمان مرد آمینہ پیدا لڈر پخاندانی یا رسول اللہ او یا رسول اللہ زما دین زما ایمان مرد آمینہ بی بی پیدا لڈر پخاندانی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ظہور اللہ زما دین زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا د کل جہانی یا رسول اللہ ستا خاندان نچی ملک روی یا رسول اللہ دابا زلیل پا محشر وی یا رسول اللہ ستا خاندان نچی ملک روی یا رسول اللہ دابا زلیل پا محشر وی یا رسول اللہ ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دین زما ایمان تو اصل کی نور پا بشری لباس انسانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دین زما ایمان تو اصل کی نور پا بشری لباس انسانی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ظہور اللہ زما دین زما ایمان یا رسول 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 اللہ زما دین زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ چی ساتی دیدن سب سر عناد وی بدغ ہمیشہ بدبخ برباد
نو چې عیبونه لټوي ستاسو په ذات کې یا رسول الله دغه روغ نه دی دا ډک دی دا فساد چې یادوي په بدستاسو خاندان او بند ګرځي په دې دنیا کې خاد نو چستان مبارک اخلی پاغلاتا پان سب کی دا شیطان دی غٹ الواد نو ایسے فی لطیف اللہ رب دے تباکلی چی ورکی دغا بندل را سوگ دادو یا رسول اللہ زما دن زما ایمان یا رسول اللہ زما دن زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ ستا خاندان لچی ملک روی یا رسول اللہ دابا ذلیل پا محشر وی یا رسول اللہ ہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ زما دن زما ایمان تو اصل کی نور پا بشری لباس انسانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ زما دن زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہان یا رسول اللہ زار لطیف اللہ سے فی قربان شن یا رسول اللہ ستاسو لوال خاندان شن یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دن زما ایمان ما دا پار ہر چنائی غور زما زانی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زما دن زما ایمان یا رسول اللہ زما دن زما ایمان فرم قسم محبوب خائستا پکل جہانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا زمان نبی سرور دے نعت شریف دپارا ډیر ګران او محترم جناب حافظ اسدالله سیفی سے تخواست کوم چې هغوی راشي او په دربار رسالت کې د عقیدت ګلونه وړاندې کړي جناب حافظ اسدالله سیفی سے آقا زمان نبی سرور دے صبح جڑے گم صبح کلم فریادنا صبح جڑے گم صبح کلم فریادنا راکڑا دی دندر تانی ولی میلا سنا راکڑا دی دندر تانی ولی میلا سنا محبوب اخوال دی راغالے یما دستا مینی سے زلے محبوب اخوال دی راغالے یما دستا مینی سے زلے جنگلوں سرائے مکم در تسوالنا جنگلوں سرائے مکم در تسوالنا راکنا دی دندر تانی ولی میلا سنا صبح جڑی گم صبح کلمہ فریادنا راکنا دی دندر تانی ولی میلا سنا بلتون دی پزړ زخمی کړم زکه دغه ما اسویلې کړم بلتون دې پزړ زخمی کړم زکه دغه ما اسویلې کړم تیریږي نمی بیل تبل زې وختونه تیریږي
می بیلتا بلده وقتنا صوبا جڑیگم صوبا کرما فریادنا راکڑا دیدن درتا نیولی میلا سنا لگ می سینے تارا ندیکا ختم زمان دہی جرش پیکا لگ می سینے تارا ندیکا ختم زمان دہی جرش پیکا مرحم پکی دوا چی جوڑ می شی زخمنا مرحم پکی دوا چی جوڑ می شی زخمنا صوبا جڑیگم صوبا کڑما فریادنا راکڑا دیدن درتانی ولی میلا سنا کاش د جنگلی سر مدام وے واللہ سینب پا حرام وے کاش تا جنگلو سر مدام وے واللہ سینے تبا آرام وے واللہ سینے تبا آرام وے قبل مادی پحرم کی خدمتنا قبل مادی پحرم کی خدمتنا صوبا جڑگم صوبا کرما فریادنا راکڑا دیدن درتانی ولی میلا سنا محبوب اخوا کی دیاران دی صدیق عمر د گل پشان دی محبوب اخوا کی دیاران دی صدیق عمر د گل پشان دی محبوب اخوا کی دیاران دی صدیق عمر د گل پشان دی کول ما ورتا پمینا سلامنا کول ما ورتا پمینا سلامنا صوبا جڑیگم صوبا کرما فریادنا راکڑا دیدن درتا نیولی میلا سنا راکڑا دیدن درتا نیولی میلا سنا زیارت لطلے حضرت عثمان لا بقی کستا ٹول خاندان لا ما هم کولے دا اصحاب زیارتنا ما هم کولے دا اصحاب زیارتنا صوبا جڑیگم صوبا کرما فریادنا راکڑا دیدن درتا نیولی میلا سنا ختم وید عبس ولے ایمان ہسے یاد وید محبوب خوک خاندان ولے حیا شرم و غیرت دی چیر تپریخے خوشالے پزان ہندوان کافران ولے کتوبو باسی بیا اس پید نشتا استعمال دکڑ گستاخ زبان ولے تا تا پتا نشتا خوک پیغمبر سوک دے تا یاد کڑے دے محبوب دا سبحان ولے چی محشر راشی شفیع بدی بیا سوکوی بیا جڑا فریاد بکڑے پا میدان ولے زان دکڑو تباع بسرور دا شیطانے بغض دیر ساتے پشان دا شیطان ولے دا سیفی لطیف اللہ دینو ایمان دے پرسودیگی دا ہما حاسدان ولے صوبا جڑیگم صوبا کرما فریادنا راکڑا دیدن درتا نیولی میلا سنا سیفی لطیف اللہ ارمان کری محبوب استاد گولستان کری سیفی لطیف اللہ ارمان کری محبوب استاد گولستان کری اللہ نصیب مکڑا پر خواہ کی دی خوبنا
الله نصیب مکړه په خوا کې دی خوبونه توبه جړېږم توبه کړم فریادونه دیدن درته نیولې مې لاسونه کچ کولونه آقا زما نبی سرور دے زا یوزل بیا جناب موین الدین قادری صاحب او جناب حاجی رئیس خان صاحب پدغه شیرونو سره دعوت ورکوم وې د جانان منبر محراب دے ور سره میں محبت دے د جانان منبر محراب دے ور سره میں محبت دے الله بو مې یوزل خل ریاض الجنت دے او مدینہ کی چی اوسیگی ورپسے مزڑ قلم دے مدینہ کی چی اوسیگی ورپسے مزڑ قلم دے دناتنو خیستخ کلے یو محفل دے نم یہ رحمت عالم دے بدغه شیرونو سره زا جناب موین الدین قادری صاحب او داغوی والد محترم جناب حاجی رئیس خان صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی په دغه روحاني بابرکت اسلامی محفل کې نعت شریف پیش کړي آقا زما نبی سرور دے کاش نصیب میں شویستا خوری دا پیزار حبیبا پورے بیکرم پاچشمانو دا بار بار حبیبا پورے بیکرم پاچشمانو دا بار بار حبیبا رانج بستا دا قدم خوری دا چشمانوی مسکا دی ماتا پا دی خکلی سرو لبانوی غمبا من وسین نباوی پرهار حبیبا پورے بیکرم پا چشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پا چشمانو زبار بار حبیبا کاشی نصیب مشوستا خوری دا پیزار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا توجد وین سیاہی سینہ پر ہر لرمات ستاپ صفت یمتل مشغول دغا ہنر لرمات رنگ میں پتا پسی زڑی کی یم بیمار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا کاشی نصیب میں شویستا خوری دا پیزار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا چپکو وقت کی خیال لراشی در نشم قربان سڑکی مخیجی دا زڑگی لکا بریخنا پاسمان سامے قدم نشی اوچاتا در نظار حبیبا سامے قدم نشی اوچاتا در نظار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا کاش نصیب میں شویستا خوری دا پیزار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا ستاد گلاب گند رخسار چی زلاگانی کبی مدینہ زکا پخارون رناگانی کبی وچ پکی اوسی نورانی نور الانوار حبیبا چی پکی اوسی نورانی نور
نور الانوار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا کاش چی نصیب میں شویستا خوری در بیدار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا محبوبا استخل جنگلینا عشقان زریگی پسلام سردی ورطا گورا پتنگار زریگی دا ټول همستا پمینا مسولار زخمی زخمی دی نظر د منی ورته وکړه صادقان زریږي چې په بابو سلام راځي ډېر پنازونو راځي محبوبه وي په جړا سر درنه قربان زریږي د مخ په شمع سوځوي هر یو دستا پروانه مودی تیری گرا زنور پر زمان زریگی تچلاری ورطا محبوبا نورانی رخصار دی پس پسر سوک بقلم سوک بزبان زریگی نو لطیف اللہ سیفی تا اکڑا یو نظر دکرم ستاسو عاشق دے در نهر وقت پخبل زان زریگی کاشی نصیب میں شویستا خوری دا پیزار حبیبا پوری بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پوری بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا لطیف اللہ سیفی دی عشق لیوانے گردی تل ستی دا حجر پس کروٹو سپیلنے گردی تل بی اور سوازی تا دمینی پا انگار حبیبا بی اور سوازی تا دمینی پا انگار حبیبا پورے بیکرمات پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرمات پچشمانو زبار بار حبیبا کاش چی نصیب می شویستا خوری دا پیدار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا پورے بیکرم پچشمانو زبار بار حبیبا آقا زمان نبی سرور دے زستاسو میزبان پخپله هم د الحاج ډاکټر لطیف الله سیفی صاحب یو کلام تاسو ته وړاندې کوم ان شاء الله دې کې به ما سره ملګرتیا جناب قاری سجاد هاشمی صاحب کوي او بیا دا غي نه بعد به ان شاء الله اختتامی دعای نو په خولي انداز سره تاسو ته د ډاکټر لطیف الله سیفی صاحب دا کلام وړاندې کوم آقا زمان نبی سرور دے او سترگی او لگاوا گنبت خزرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سترگی او لگاوا گنبت خزرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے او مدینہ منورہ د خوب جانان دلته دے چیرا کا گلونا ځان تقدر دان دلته دے مدینہ منورہ د خوب جانان دلته دے
چیرا کا گرونا سانت قدردان دلتا دے چیرا کا گرونا سانت قدردان دلتا دے نشتا دا سخار دمین پا دنیا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سترگے او لگاوا گنبد خضرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے لاہوتی انوار وریگ دے منظر عاجبا اوے غم بہر ودا سنین دے اثر عاجبا لاہوتی انوار وریگ دے منظر عاجبا غم بہر ودا سنین دے اثر عاجبا غم بہر ودا سنین دے اثر عاجبا تگد جی او درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سرگے او لگاوا گنبد خضرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے اس خرام بشی جنگلیشنی پردے نورانی پٹ دنان پا پردوں کی دے چہرے نورانی اس گارا پشی جنگلیشنی پردے نورانی پٹا دنانا پا پردوں کی دی چہری نورانی پٹا دنانا پا پردوں کی دی چہری نورانی اوخ کے ساسدہ وصال پتا مننا باندے او درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سرگے او لگاوا گنبد خضرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے وصال ہر یو دا محبوب دس بن رخصار غاڑی پا امید ہر یو ولڑ کل رخصار غاڑی وصال ہر یو دا محبوب دس بن رخصار غاڑی پا امید ہر یو ولڑ کل رخصار دی غاڑی امید ہر یو ولڑ کل رخصار غاڑی مڑی گستر گے دے منظر زیبا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سرگے او لگاوا گنبد خضرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے قطر جوڑ دا شکانو دا روزی سار دے لات پنام ورطا ولان ہر یو جنگلی سار دے قطر جوڑ دا شکانو دا روزی سار دے لاس پنام ورطا ولان ہر یو جنگلی سار دے لاس پنام ورطا ولان ہر یو جنگلی سار دے چد کھڑے ہر یو لاس دے پا دعا باندے او درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے سرگے او لگاوا گنبد خضرا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے درود وایا سلام وایا پا آقا باندے دا سیفی لطیف اللہ دڑا قرار پاک دے چے دنور نخا استادسی انوار پاک دے چے دنور نخا استادسی انوار پاک دے اللہ نام
ماتیږي مینا په بل چا باندې او درود وای سلام وای په آقا باندې درود وای سلام وای په آقا باندې سترګې او لگاوا گنبد خضرا باندې درود وای سلام وای په آقا باندې درود وای سلام وای په آقا باندې درود وای سلام وای په آقا باندې اللهم صل على محمد وعلى آله وإطرته بعدد كل معلوم لك آقا زمان نبی سرور دے الحمدللہ ثم الحمدللہ دغا ډیر ښکلی روحانی بابرکت اسلامی محفل نعت شریف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ سلورما اخپل فائتا ورسیدا ز دغه محفل د اختتامی دعا لپاره خپل ګران او محترم مشفق او مهربان جناب قاری حبیب الله حبیب سے تخواست کوم چې هغوی راشي او دغه روحانی وجدانی اسلامی بابرکت محفل اختتامی دعا فرمائے جناب قاری حبیب الله حبیب سے آقا زمان نبی سرور دے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد السلام تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير مولا کریم ذات عز وجل دا محفل نات شریف رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دربار ربوبیت کی دا حضور پاک علیہ السلام پر دربار سخت قبول و منظور کی اللہ سنت خران و حضرت بدے شرکت کے اللہ دین دنیا خیستہ کے دا حرمین شریفین دیداری اللہ بار بار نصیب اگرزو لکی انوار مدینہ اسٹوڈیو دا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا محبت مرکز اگرزے دا عشق و دمین مرکز اگرزو لکی محمد قاسم صاحب چکما سعی و کوشش کے اللہ پخپل دربار کی قبول و منظور کی زمون جناب الحاج ڈاکٹر لطیف اللہ سیفی صاحب چکما اشعار دینا فران اویل او مونږ تاسو ور یا به سو اوري کوم خلک چې دا په محبت او په مینه باندې اوري هغه ټول دوستان سره زما دوستان الله د حضور پاک علیہ السلام و سلام در خادمان او غلامان او پتنګان جوړ کی د بیت الله شریف طوافونه د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام د روزه سلام الله بار بار نصیب وګرځول کی په پاک وطن کې الله زموږ تګ را تګ ناستا ولاړه او یا الله اطاعت نصیب وګرځول کی خیر برکتونه اشربتونه عزتونه الله زموږ ټول نصیب کی د هر قسم آفات او بلیات آسمانی زمکی مصیبت تکالیف بیماروں حادثاتو دماکو طرفګنو دشمنو زلزلونو سلامت الله ټول محفوظ اوساته یا الله دعا جهان خیر برکتونه اشربتونه عزتونه الله زموږ ټول نصیب کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه آقا زمان نبی سرور دے